السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو کتلي وي او مفیده ګټه مو ورڅخه اخیستلې وي. ګرانو شاګردانو، که تاسو غواړئ چې دا رقم علمي ویډیوګانې په هره برخه کې تاسو ترلاسه کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په آل تڼۍ هم درسره کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو ورسیږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ، تر څو زه هم تشویق شم او داسې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو لپاره چمتو کړم. نو ګران شاګردانو، نور وخت نه ضایع کوم، راځئ په درس پیل کوو. اووم لوست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګران شاګردانو، آیټم 3 نن بیا هم دریمه برخه ده، او که چیرې تاسو سره کتابونه نه وي نو کتاب صفحه دغه ده. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګران شاګردانو، نن بیا هم آیټم 3 دریمه برخه ده. معنا څه په هی از او په شي از کې نن چیرې بیا هم خبرې کېږي. تېر ځل مثالونه تاسو وویل چې ما درته وویل چې هی او شي او شي د چیش لپاره استعمالېدل، هی د چیش لپاره استعمالېدل، نارینه لپاره، او شي ښځینه لپاره. ښځینه لپاره معنا دواړو چې ده هغه، خو دغه د هی معنا چې ده هغه او د شي معنا هم چې ده هغه، خو دا د شي د ښځینه لپاره او هی چې ده نارینه لپاره. نو ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې تېر درس مو صحیح زده کړی وي او سپل مو هم زده کړی وي، د نومونو چې مثال هلک ته یې چې ویل، جنکۍ ته یې چې ویله، ښځې ته یې چې ویل او سړي ته یې چې ویل. ګرانو شاګردانو، اوس ډېر مهم درسونه شروع کېږي، نو هیله ده چې ویډیو وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. ښه، اول مثال یې ګرانو شاګردانو درته راخیستی ده. He is a police. He is a policeman. Policeman. He is a policeman. هغه د یو پولیسمین څه معنا؟ عسکر، یعنې پولیس. یو بل مثال یې درته راخیستی ده. He is a postman. هغه دا یو پوسټ رسونکی، یعنې خط رسونکی. He is a post. هغه د یو پوسټمین خط رسونکی. یو بل مثال ده. He is a bus driver. هغه دا یو بس ډریور.
دغسې ګرانو شاګردانو ته څلورم شکل ته پام وکړئ. He is a farmer. هغه د یو دهقان. دغه بس ډریور ته وایي. فارمر چېرته وایي؟ دهقان ته. دهقان ته چې وایي؟ فارمر. He is a farmer. هغه د یو دهقان. ښه اوس ګرانو شاګردانو کتاب صفحه کې د لاندې جدول ته پام وکړئ. read aloud ویل. aloud څه معنی؟ په لوړ آواز. لغت سپیل به دغه لغاتونه نومونه تېر درسونو کې هم درته ویل شوي دي او خو دغه بیا یې تاسې د پوهې زیاتوالي لپاره بیا هم درته رااخیستي دي چې تاسې نور هم ورسره ښه اشنا شئ. اول ده ایپل. ایپل 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 څه معنی؟ مڼه. داسې بیگ. بیگ 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 څه معنی؟ بکس. داسې لاندې مین. مین 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 څه معنی؟ سړی. کیټ. کیټ 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 معنی؟ پشي. فن. فن 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 څه معنی؟ پکۍ. پین نشي ویل کله به نشي پین. فن فن معنی؟ پکه. هینډ. هینډ 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 څه معنی؟ لاس. ښه ګرانو شاګردانو دغه اوس تاسو د نن ورځې درس نو تر بل درسه مو الله مل.